طالبان او امریکایان د فبرورۍ پر 29 خپلمنځي هوکړه لاسلیک کوي. ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. امریکا او طالبان وایي په خپل منځ کې به بله شنبه یعنې د کب پر 10 یا د فبرورۍ پر 29 د سولې تړون لاسلیک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دي د دغه تړون له لاسلیک وروسته به ژر د افغانانو خپلمنځي خبرې هم پایل. طالبانو هم په یوه جلا اعلامیه کې ویلي د تړون د لاسلیک تر نیټې به دواړه لوري مناسبه فضا برابر د بندیانو د خلاصون لپاره به ترتیبات نیسي او د افغانانو خپلمنځي خبرو ته به لاره جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره په مشوره‌یي مرکچیان په دوحه کې له طالبانو سره په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي پر پام وړ کمولو سلا شوي دي. هغه ویلي دي د دغې هوکړې له بریالۍ پلي کېدا وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې پرمختګ وشي او تمه لري چې پر بله شنبه یا د فبرورۍ په 29 به دا تړون لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له لاسلیک کېدو وروسته به ژر د افغانانو خپلمنځي خبرې هم پایل شي.